الذي جعل النار على خليله جعل النار على خليله بردا وسلاما وأنزل على عيسى ابن مريم مائدة وطعاما وأسمع الكليم على الطور سيناء وحيا وكلاما وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما ورد البصر على يعقوب إذ جاء البشير بشيرا وأماما وسخر لسليمان إنسا وجنا وريحا وغماما وقرب محمدا حبيبا بالمعراج قاب قوسين إعزازا وإكراما ووعد الكافرين والمشركين في النار دواما وجعل الجنة للموحدين مقاما أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له لا مثيل له ولا مماثل له لا ند له ولا زد له ولا مد له ولا مد له لا مد له ولا مد له ولا ممد له أحد صمد لم يلد ولم يولد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. اگر گویم مسلمانم بلرزم، اگر گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الہ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما د ملازو د علاقې غیرتمندو جرأتمندو د الله په دین باندې مینو مشرانو کشرانو علماو طلباو په منګ او تاسو باندې د الله رب العزت احسان دی چې منګ او تاسو الله رب العزت قرآنی مجلس کې راجمع کړیو. دنیا کې چې څومره مجالس دي د ټولو مجلسونو سردار مجلس د قرآن مجلس دی. دنیا کې چې څومره مجالس دي د ټولو نه اعلی او چوت مجلس د قرآن د مجلس دی. قرآن د رب العزت خبرې دي او څنګه چې رب العزت په مخلوق باندې فضیلت لري دغه رنګه د الله رب العزت کلام د مخلوق په کلام باندې فضیلت لري. خیر الکلام کلام الله. د دنیا په خبرو کې چې څومره خبرې دي د ټولو نه بهترین خبرې د قرآن خبرې او په پوره دنیا کې د چا دعوت د چا تبلیغ د چا پرچار چې د قرآن د پاره د واحد دا جماعت چې هغه ته اشاعت التوحید و سنت وای چې مخلوق نه وډ نه غواړي مخلوق نه نوډ نه غواړي مخلوق نه کرسی نه غواړي مخلوق ته وای د رب کلام را واخلي په خپل بم عزتمن شي دنیا بم خسته شي آخرت بم خسته شي. مخلوق ته وای کو د عزت زندگی غواړي د عزت کتاب لاس کې را واخلي. دا هغه کتاب دی چې الله رب العزت په خپل د دی ویون کې دی. زما مخه ته چې کم کلام پروت دی قرآن الله رب العزت حدیث پاک کې راځي د زمکه د اسمانونو د پیدایش نه 2000 کال مخکې په خپل باندې لري تلاوت وکړه. حدیث پاک کې راځي ان الله قرأ طه و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام. اللہ رب العزت سورت طه او سورت یاسین د زمکه او د اسمان د پیدایش نه 2000 کال مخکې تلاوت کا چې په هغه وخت کې د انسانانو وجودم نو. فلما سمعت الملائکة القرآن کلا چې پرشتو درب کلام واوریدا کلا چې پرشتو سورت یاسین او سورت طه واوریدا نو پرشتو په دغه موقع باندې یو درې خبرې وکړې او ډېرې قیمتي خبرې وکړې. فرشتي په دغه موقع باندې وی توبه لامه
ينزل علیها هذا اغا امت دفارا خوشحالی دا پکم امت باندې بچ دا کتاب نازلیگی دا بکم بختور امتی دا بکم خوش قسمت امتی دا بکم معزز امتی چی دا قرآن ربطا چی ویلو دا بداغی پا نصیب کی راشی طوبى لأمة ينزل عليها هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا او اغسنی مبارک دی پکم سنو کی بچ دا کتاب پروتی دا بکمی سنی چی درب کلام بفکی وطوبى لألسنة تتكلم بهذا اغا جبو دا پارا خوشحالی دا پکم جبو باندے بچ دا کتاب ویلے کی گی دغا امت مبارک دے پکم امت چی دا کتاب نازلی گی دغا خلقو سینی مبارک دی چی دا کتاب بپکی دغا خلقو اغا جبی مبارک دی چی دا کتاب بپویلے کی گی حدیث پاک کی رازی یوزل یو زنانا عیسیٰ علیہ السلام تا گوری عیسیٰ علیہ السلام لاللہ لوی معجزے ورکڑے وی عیسیٰ علیہ السلام اغا ہستی دا چی اغا با مڑی تویل قم بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم باندے را جوندے شا اغا برا جوندے شو داغی سر بے خبری شروع کڑے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا سے معجزہ ورکڑے وا چی دمور نبڑلون پیداو داغی پسترگو بیلاس راک کا اللہ بہتا نظر واپس کا عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ دا سے معجزہ ورکڑے وا چیو انسان باندی ببرگے مرزو چی ننم دو دنیا ڈاکٹران داغین عاجز دی عیسیٰ علیہ السلام بپاغی لاس راک کا اللہ رب العزت بولا خیستا چمڑا ورکڑا روغ وجود بے اولا ورکا برگے با ختم شا یو زنانا چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا کارنامی ہولی دلے عیسیٰ علیہ السلام توئی اغا زنانا مبارک دا دکمی زنانا نچی تفیدائی او اغا غیگ مبارک دا کمی غیگی چی تچوت گڑے او اغا سینی مبارک دی دکمو سینو فی چی تارو دلی دی اے عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دا غزنانا تا جواب کی سوئی حدیث پاک کی رازی عیسیٰ علیہ السلام دا غزنانا تا جواب کی وئی طوبى لمن قرأ کتاب اللہ اغا چوک معزز دے اغا چوک عزت مند دے چاچی دا اللہ کتاب ویلو پاغی باندی ایمان راوڑو پاغی باندی عملو کو دا عزت من خلق دے دا قرآن سر چی دا چا واسطہ دا ددید وجن حدیث پاک رازی کم حدیث ماستا سوڑان دیویلو نبی پاکوی دا قرآن رسیدا ان هذا القرآن سبب طرفه بید اللہ وطرفه بعیدیکم دا قرآن دا اللہ رسیدا ددی او سر دا اللہ سر دے او سر تاسو سر دے کتا دا غواړي چې د رب نه کټ نشم کتا دا غواړي چې رب ته ورسېږم کتا دا غواړي چې د رب سره ملاقات وکم نو یاد ساته امتی فتمسکو به دا رسی مضبوطونی سی پدی باندې منګولې ولګوي او کله چې دا رسی مضبوطونی سی د دوو خطرونو به محفوظ شي د دوو مصیبتونو نه بخلاشي د دوو پریشانو نه بخلاشي فإنکم لن تزلوا ولن تهلكوا بعده ابدا یو با گمراه نشي د گمراهۍ نه به بچي دویم د هلاکت نه به بچي دا د هلاکت نه د بچاو کتاب دی
دا د گمراهی نه د بچاو کتاب دی نبی پاک آخری وخت کې ویلی او ترکتو فیکم امرین دو شینا می تاسو لپری خوستاو زدن لاړما سو پورم چې پدې دو مې انګولي لګولي دا دو شینا خپل کړي نو تاسو به گمراه نشئ یو مې د تدرب کلام پری خوستو دویم مې د خپل سنت پری خوستا دی باندې منګولې اولګوي کامیاب بشي دا هغه کتاب دی چې کافروم د دې د حقانیت اقرار کړي خود زد او د عناد د وجه نه منو بلکې په کافرو باندې به خوګم لګیدو د تاریخ کتابونه وي د سیرت کتابونه وي مفسرین وي چې کله کله به ابو جهل کله کله به ولید پټ پټ راتلو د محمد رسول الله قرآن لبه غوږی خوستو نبی علیہ السلام بدشپی تهجد کی دا اللہ کتاب لو دغه کافر بوتا غوږی خوستو امام قرطبی واقعا ذکر کړی دا یو ځل ولید خپل ملګرو سره ناس دی ولید په قریشو کې مشر انسانو دی بوتا خپل کشماله ویلو د ریحان په نوم باندې دا مشهور او پدې کې د ټولو نه په شعرم خپویدو کہانت باندې خپویدو مشرکان ناز دي او مشرکان ولید توي ولیدن لال شاه د دغه سړی خبره واورا او بیا په پتو مولګوا د دغه محمد رسول الله خبره غور سره واورا او به چې کومه پتو مناسبي هغه په ولګوا کو د سحر پتو مناسبي کو د شعر پتو مناسبي دا سړی نور بدنامول غواړي زمنګ خدایانو ته تکلیف ورسو زمنګ عزت ته تکلیف ورسو زمنګ دین ته تکلیف ورسو د وجه نه زمنګ میشن ټول ګډ وډ پدې سړی پتوې پکار دي ولید لاړې محمد رسول الله ته ته کم کلام وې هغه ما تلکو آیا کم کلام ته محمد رسول الله تا قرآن شروع کو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان پورا آیاتی تلاوت کو چدایو جامع آیات دے د سیرت کتابون لکی کلچ ولید دا د قرآن آیاتون واورید نو حالاتو کی تغییر را لے محمد رسول اللہ توی یبن آخی آعد ورار دا خبری دی لگی بیاو کا دا خبری دی دیر مزیدار خبری دی داراتا لگی بیاو کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا قرآن شروع کو او کلچ دا قرآن الفاظ اخیرتا محمد رسول اللہ ورسول آیاتنی اولوستا ولید انتہائی متاثر شو او د کافرو د مجلس په زیبان د خپل کور تلاړې وې زبا دیته واستوي او زبا کما پتو لګو داغه خبره خډیر ناشنا او مزیدار خبرې کله چې کور تلاړې ابو جهل تفتو لګیدا چاولا خبر راوړو صبا الولید ولید خو بی دین شو تاسو پخپل بی دین کو تاسو محمد رسول الله تولیگا داغه خبری واوری دو او هغه بی دین شا د مجلس ملګری وای کو ولید بی دین شو نو ټول بی دین کی دا خو زمنګ مشر دی ابو جهل وتوي اس پرواونه کوي زور زما زبا داغه ذهن سازي وکما ابو جهل راله د ولید کورتا د ولید سره خواته کې ناستو پریشان غم جن ولید وتوي ډیر زیات پریشان ښکارې سم مسله پیش راغلی دا وی پریشان کې غم بنا کشران ټول خپدي چې زمنګ مشربي دینه شو دیل با محمد صلی اللہ چور کڑی
منگ داغ خواتا لے گلے او دا دے دا پارا چی پتو پہ وہ لگئی دا خدا غن متاثر شو سلالش بے ورکڑی خو دا مجلس ملگری ہوئی چی منگ با ولید لچاندو کو پیسے بولا را غنڈی کو خود سینے چی دا محمد خبر ہو منی کو دا پیسو نا مجبور ای پیسے ہو سرا نہیں منگ بولا پیسے را غنڈی کو ولیدی پا جلال کی راوستو وی ابو جہل تا تا خپتا دا چی پا قریشو کے زمانہ بل مالدار سڑے نشتا زبست تاسو چاندو تناستی تاسو بمالا پیسے را غنڈوئی وی نبیا دا محمد خبر سلامانی وی ابو جہل خبری ناشناوی وس بزد صفتو لگو ابو جہل توئی چی ما دا محمد رسول اللہ خبر واوری دی اکثر مفسرینو دا الفاظ راخستی دی لقد سمعت من محمد کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن آله لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ابو جہلان نن ما دا محمد رسول اللہ خبر واوریدی گوری اغا دا انسانانو جوڑی خبری ندی اغا دا پیرانو جوڑی خبری ندی ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن دا پیرانو دا انسانانو خبری ندی وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَا دا دغ محمد رسول اللہ پا کلام کی یو خواند یو خواند وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَا پاغی باندی یو چمک دے یو روشنائی دا پی وَإِنَّ آلَاهُ لَمُثْمِرٌ دا سی خبر کئی چی داغی برا طرف میوادار دے وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ او داغی لاندی طرف دے انسان زڑمڑی دنن زڑتن نوتن کی خبری دی دنن دے انسان گوگل مڑی دا سی خبری او پٹولو کلامونو دا پاسا کلام دے بل کلام پی دا پاسا کی دلی نشی ابو جہل و توی خپلا خوخ دے دا خو خلق دربانی طول بدگمان دی ورشا والت سو آیا ولید راوتلو ویلک شانتا دا سوچ دا پارا دا پکر دا پارا مخرا لرا کئی پتو لگو ما دا زدی عنادی سڑی پتو دا سخو بویل غاڑی وسی دا دی دا پارا چه کشران بدگمان نشی قرآن وی فکر وکو سوچ وکو انہو فکرا وقدرا دا آیاتون دا دی ولید پبارکی آخری دا فکر و دا سوچ نرستے ویل ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر دا آخری فتوہ ولگوال بہر حال زما دا خبر مقصد داو چی کافرم دا دے حقانیت منل خود زد او دا عناد دا وجنا دیتا نرانیز دے کے دل پا دے عمل نکو او دا دی دا وین کی سر دشمنی کولا سو پوری چی محمد رسول اللہ دا قرآن آغاز نو کڑے نو فکافرو کی دشمن نو دمکی پا مشرکانو کی دا محمد رسول اللہ سوچ دا قرآن تعلیم شروع کرے نو دشمنے نو بلکہ خلق بوتا صادق ویلو خلق بوتا امین ویلو سلویخ کالا کی چوک دانشی خودلے چی محمد رسول اللہ باندی چا تحمت لگولے دے بدنامے پہ لگولے دا رد بدی او تویلی دی بلکہ امینی او تویلے صادق او تویلے دے پتوکل شروع شوا سنگ شروع شوا دا اغورزنا پتو شروع شوا دا کلنا چی دا تبلیغ کار محمد رسول اللہ تا حوال شو
دا اللہ دا طرف نہ حکم رالے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ زمان نبی دا دعوت آغاز دیو کا دا قرآن پر چار شروع کا او شروع د خپلوانو نو کا اول د دانیز دی خلق پوها کا په مسله باندې دعوت او تبلیغ کی اولنې قدم بستا د خپلوانو نه دانه چې د پنجاب د بوډا غم د سې او د خپل مور بوډۍ غم د سنې چرته د خپل مور نه مونږ اورېدلې دي چرته د خپل ښځې نه مونږ اورېدلې دي د خپل پلار نه دي مونږ اورېدلې دي اول بتانه د دې ته پوس کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ زمان نبی خپل نزدې خپلوان دي د الله نه ويروا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا غونډې توختو بیت الله ته بالکل نزدې غونډې دا لکه د دې زینت چې دا جماعت دې د دین لک شانته لري دومره بیت الله ته نزدې غونډې دا اوس هغه غونډې نه خېستا څنګه مرمر دي ټول لک شانه شیشه کې هغه غر باندې لغون ته کې ځکه شیشه ته تاو کړی دا داخله کې وړي د ځان سره قدسي او تفریق کوستنو بس ختم به کې لک شانته غر شیشه ته تاو کړی دغه غونډې توختو आवाज وکړو یا صباحا دا خطرناک اعلان بو د خطرې په وخت کې بیا صباحا لفظ غیره دغه د مکی مشرکان صفا غونډې تراغون شو محمد رسول الله د خبر انتظار کوي چې څه اعلان بکیږي څه مسله وي کله چې مشرکان راجم شو محمد رسول الله توي ما تاسو کې څلويخ کال تیر کړه ز څنګه انسانم دروغ بنویم دروغجن خو بنیم کو زه چرته ویم چې د دې غرنا اخوا دشمن دی او پتا سو حمله کوي زما خبره به ومنه یو کنا مشرکانو ته په یو आवाज باندې وای جربناک مرارا فما وجدناک الا امینا اے محمد من پتا ډیری تجربی کړی دي سلويخ کال کې چرته تا نه من دروغ نه دی اوریدلی ستاله من صفا دا ستا ریکارډ صفا دے اعلان دی کوه چې منویا خبره دی کوه محمد رسول الله ادریدو اعلان شروع شو د مکی مشرکان توي قولوا لا اله الا الله تفلحوا نن می د دې د پار را غون کړي وي د کم کتاب آغاز چې ما ته شوه دې داغي موضوع ته بیانو دغه کتاب خلاصه د بیانوم د کم کتاب بارک چې ما ته حکم دی بلغ ما انزل الیک او خیر سړی خبر لنډه مختصر را غونډه کېول چې زما د میشن خلاصه ده زما منډه ترلا زما دعوت او تبلیغ زما پروګرام هغه بد دی د پاره چې تاسو یو الله ترو بلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا کو کامیابی غواړئ نو داسې وایي چې نشته دی بل لایق د عبادت نشته دی بل مشکل کشا نشته دی بل حاجت روا نشته دی بل عزت ورکولو والا نشته دی بل صحت ورکولو والا نشته دی بل بیماری را وستلو والا نشته دی بل اولاد ورکولو والا نشته دی بل غم او پریشانی را وستلو والا نشته دی بل خوشحالی را وستلو والا الا الله سوا د الله نا کلم چې دا عقیده خپل کړه تفلحو کامیاب بشي بس دغه ورځې نه دشمنی شروع شو نبی علیہ السلام چا تکنزل کړي دا نه د چا د مشر بی عزتی کړي نه د چا د کشر بی عزتی کړي نه چا ته سخت خبره کړي دا صرف دومره ویلی قولوا لا اله الا الله تفلحوا فمنهم من صب ومنهم من تفل
چا نبی علیہ السلام تکنزلی شروع کړي چا نبی علیہ السلام باندې لاړی توکل شروع کړه چا د نبی علیہ السلام مخ ته خاوري ورشیندل شروع کړه بس ورانه پدې باندې و کونن د اشاعت توحید مخالفت کیږي صرف پدې باندې کیږي چې خلکو ته قران کې خلکو ته دینو کو دو خلکو ته زمونږ رازونه کو دو پمنګ باندې غلط خیراتونه بند کړه درېمې باندې کړې څلوېښتې باندې کړې جمعې باندې کړې کلیزې باندې کړې د محرم شربتونه بند کړه د سفرې چوریانې باندې کړې زمونږ دکانې خراب کو منګو توایو پریشان کیږم زمونږ در باندې حلال پیرزو کیږي حرام هم در باندې نه پیرزو کیږي ان شاء الله چې منګ ژوندۍ حرام نه بدي ساتو زمونږ مشن داده چې حلال او خوري حرام نه ځان بچ کی زمنگا انبیاء تعالی وی نیک عمل کوي او حلال خوري مؤمنانو تم الله وی مؤمنانو نیک عمل کوي حلال خوري شیخ القرآن بویل خلق د روټي آداب وی او شروع چې کوي ویلاول بوتلاسی وینا د روټي آداب کې د ټولو نه اولنې ادب دادې دې کوي چې کله روټي خورونو حلال بخرو اسنه چې حرام تلاسوي حرام ته بسم الله وي کو حرام ته بسم الله وي لو تا پته د چې حرام ده نو ایمان دلاله ایمان نه دلاسوي ځل چې حرام ده او ته بسم الله وي ته د الله حرام ته حلال وي او څوک چې د الله حلال او ته حرام وي دا کافر کی بهر حال زما د مرګرو نه دا درخواست دی چې موږ په خپل هم د الله کلام راوړو خپل بچول هم د الله کلام لاس کې ورکو او زه اکثر مجالسو کې ویم چې دا د دې بوډاګانو دا د دې ځوانانو غلطه ذهن سازي چا کړی دا چې اوس می جواب پیدا شوی دا قرآن نشم ویل دا ته چا ویلی چې ستا جواب پیدا شوی زمنګ دی باندې خو چې لوګه غون ته دانه راوخی چې دومره ته پازابي اوستا پوره جبه پړسېدلې دا او ته غم نه کې دا جبه کوستا پیړا شوا دا به د خلک سنبال نه کې دا تدروغ وای چې زما جبه پیړا دا د دنیا خبرو ته نری دا او کله چې قران شروع شینو ته پړسیږي څنګه جبه دا صرف قران ته را پړسیږي دا صرف قران د پاره پیړا دا دی د شپېتو او یو کالو بابا نه تاسو کا وې څلويخ کاله بابا قصه څنګه وا بابا ورته قصه شروع کی او به وې خدایا د دې بابا بریک په کم زینه لګيږي ګنټه وشو بابا ودرېږي نه بابا دسي لګي لکه د توتی په شانتا بابا د سينوي چې بچي ماته د شپېتو کالو نه اخوا د قصې څه پته لګي زما جبه پیړه شوی دا او دا خبره زه اوس نشم کولای زه په دې خبرو باندې نه پوهیږم زما جبه نه کړي بابا قصه کولای شي بابا ته چې صرف وې چې بابا بانګ راتاو کا ځان راتاو کا وای بچي په دې نه پوهیږم د توحید په چغه باندې نه پوهیږم بابا په بانګ نه پوهیږي د بابا د دنیا سره مینا ده نو هغه ته جبه پیړه نه ده د بابا د دین سره مینا نشته نو دې ته جبه پیړه ده بابا ته وایا ټریکټر راته یاد کا ټریکټر راته وایا ټریکټر بابا ویلې شي چې په خله کې دو دیش غاکونو کې یوم نه نو ټریکټر صحیح وای بابا ولی داغه تعلق د دنیا سره دی کو بابا ته وای چې کلمه راته وایا نو لاول خو بابا ته دا پتن لګي چې کلمه څه ته وای کله بد ته وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او کله به وای بسم الله الرحمن الرحیم دا بابا پته مو ته لګي چې کلمه څه ته وای کلمه هم نه پیژن کو بسم الله ته وای غلطه وای کو اعوذ بالله وای غلطه دای حالی دا بابا
بابا ته وای اذان راته وکا او یا کال دی واورېدو روزانه دی څو ځل واورېدو 10 ځل دی واورېدو 15 ځل دی په لوډ سپیکر واورېدو 15 ځل دی د اقامت په شکل کې واورېدو او یا کال دی واورېدو زره بولا ورکا بابا یو څو ټکی دی نور لست کی دی او نه دی زده کړي والے بابا ولی نه دی زده د دې سره مینا نشته دی وی بچی دماغ میں کار نه کوي ستادي دماغ د ورکوټي والے نه کار نه کوي کنه هغه وخت اذان چانه وي خود دې سره ستامینه نه استاو سم محبت نه بابا کوسم په ټي وي کې چا سندره ویلا پرېډو کې چا سندره ویلا په یاد دې زده کړي او کونوسه واپس هغه سندره وی او غلطه ویلا نو یو کنزله متکي او پته امر کې چې د اوس بچي د سیونه ویل د سی ویلا پاسندره کې ولا پته امر کې او تصحیح کې پاغي کې خود دماغ کار کوي خو صرف الحمدلله سبحان الله لا اله الا الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دې د مسلمانۍ خبرو کې ستاسو دماغ کار نه کوي پدې ځکه کې ستاسو دماغ خرابيږي او پدې ځکه کې ستاسو جواب به پیړ شي نو پړسي زما د خبره مقصد دا دی چې جبه پیړيږي نه دا صرف مینا محبت غواړي د کم شي سره چې د مینا محبتي هغه بس دکې د کم شي سره چې د مینا محبت نه هغه نز دکې کوتا دی قران لا بابا دومره مینا ورکړه څومره چې د چیلې لا ورکړې دا نو قران په سپینا ګرځ دکې چیلې لا چې څومره مینا ورکړې چیلې لا چې تا څومره وخت ورکړې وانه کله چې تا څومره وخت ورکړې دومره وخت دی قران لور کا ته ګوره چې زکیږي کنه بابا د اویاو کالو دی په دکان کې ناز دی او په دکان کې چې ولڅوک راشه وته وی بابا ماچس را لراکا نو وسی ته وی دا غزینه ولا ماچس را والا بابا ټول دکان په ذهن کې کېناولې پورا دکان بابا بچارته تاسو د سوینې نه چې ورګه ماته خو ځای نه دی معلومه ما نه خو ځای غلط شوی دی دماغ می کار نه کیشه به کم ځای کې پروت بابا په یادو باندې ټول دکان یاد کړی دی او نو سی ته وای د اغازینه ولا والا غزی ته ګوریم نه اغازې کړي د ماچس زه ته معلوم دی صابون ولا د اغازې نه راوالا چینی ولا د دې زینه راوالا خو بابا نه چې وارو بار خطا کیږي په دین کې دی خطا کیږي دا غلطه خبره ده چې جوه مې پیړه شوی ده کو چرته جبا پیړېدلې د څلويختو کالو نرستو نو محمد رسول الله تبکلم الله د قران آغاز د څلويختو کالو نرستو نه وکړ چې وستا جبا پیړه شوی دا ورنه د قران آغاز مې راتکو محمد رسول الله چې قران زده کړو د څلويختو کالو نرستو زده کړ د دریش په کال عمر پورې محمد رسول الله قران زده کړ ابو بکر رضی الله عنه د 10 کالو نو چې قران زده کړ عمر فاروق د 10 کالو خنو چې قران زده کړي چې تا صرف بچیلا پلاس کې سپاره ور کړی چې بچیا ته قران وایو مونږ خرل وی شو ته خرنی ته انسان ځان ته ولې خرل تم قران راوخه موسی علیہ السلام د 500 کالو نه بر عمر دی موسی علیہ السلام ته الله رب العزت وی علم زده کولې شي وسم علم زده کولې شي د خضر علیہ السلام خالزی او علم زده کوي نه په خپل باندې د سوي چې الله زب وسع علم زده کوم د خضر علیہ السلام نه او نو تعالی وي چې اوس قلار شو د دماغ او کار پری به هر حال وخت مختصر دی په دې خبرو باندې زه اکتفا کوم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اله وصحبه